لا د ژوند په حقیقت باندې پوه نه وم، د پلار مینه محبت باندې پوه نه وم. زندگی شروع نه مخکې سرچپه شوه، د رڼا دنیا په ما باندې تیاره شوه. زندگی وه تېرېدله ژوند روان و، یو مې مور بله خورکۍ بل مې ځان و. حوض نور او بله کوچنۍ خورکۍ هر سهار به چې ښوونځي ته لاړې نو مور به یې سترګې غړولې چې زما د زړه ټوټې به کله راځي، او چې کله به راغلې نو مور به یې ډېره ورته خوشحاله وه او یو مخ بل مخ به یې مچو کولی. خو یوه ورځ داسې راتلونکې ده چې حوض نور به څوک ورنه تښتوي او بله خورکۍ به پرېږدي. همداسې وشول. کله چې سهار شو حوض نور او بلې خور سره یو ځای له کوره بهر شوې او په لاره روانې وې. کله چې له کوره لرې کیږي نو په لاره کې ورته دوه کسان مخې ته کیږي او خپل موټر ته یې اچوي او هلته د جنسي ځورونې سره مخ کیږي چې بالاخره یې تر مرګ رسوي. دغه دوه قاتلین چې یو یې داسې خبرې کوي. ماته مې خپل ملګري وویل چې ته یوې خوا کې ودرېږه او خلک ګوره، او بلې کوچنۍ خور ته وایي چې ته ورځه چاته حال ونه وایې، ګنې بله ورځ به تا هم وتښتوو. خو ماشومه ډېره په سلګو سلګو کوکوي او نارې وهي چې مه کوئ مه کوئ، خدای ته ګورئ، حوض نور نه مه تښتوئ. مور یې په هیڅ نه ده خبره، کور کې خپل کارونه کول او خپله د کور ښځو سره خوشحالي کوي او خاندي. مور یې وایي یو ناڅاپه مې ژړا تر غوږ شوه چې ګورم د باندې موټر ولاړ دی او زما لور یې ترې ښکته کړه او په ژړا ژړا زما غېږې ته راغله او ځان سره داسې سلګۍ کوي چې د ډېر ژړا نه خبرې هیڅ نشي کولی. موټروان ته مې ویل څه دي دا ولې ژاړې؟ هغه بله زما حوض نور څه شوه؟ موټروان غلی دی او زړه نشي ښه کولی چې مور ته د دې خپلې لور د مرګ خبر ورکړي. بیا هم مور یې ورته غږ کړ چې ته ولې چوپ یې؟ غږ وکړه زما لورکۍ څه شوه؟ بالاخره موټروان مجبوریږي ورته وایي دغه کوچنۍ ماشومه هلته سړک کې پرته وه او ځان سره یې ژړا کوله او دا نارې کولې چې حوض نور یې رانه وتښتوله، حوض نور یې رانه وتښتوله، نور موږ په هیڅ نه یو خبر. مور یې په دې ځای کې کوکې او نارې کړې او خدایا او خدایا زما حوض چا وتښتوله. مور یې فکر کوو چې په هیڅ صورت به د خپل لور د مرګ خبر تر غوږ نه کړي، خو مور یې لا نه ده خبره چې د لور د مرګ خبر لا مخکې خپور شوی دی او خلک خبر دي. په دې وخت کې یو بل ماشوم راځي او په سلګو سلګو نارې وهي کوکې کوي مورې حوض نور چا شهیده کړې ده؟ هغه د امبولانس کې راوړه، هغه د امبولانس راغی مورې. چې مور یې مخ اړوو حوض نور یې ورته د امبولانسه ښکته کړه او مور یې نارې کوي دا چا؟ دا ولې د چا شهیده کړه؟ له دې ماشومې څه غوښته؟ د دې ماشومې څه ګناه وه؟ او خدایا مرګه راشه، زه په دې نړۍ کې نور څه وکړم؟ او خدایا دا څه وشوه؟ زما لور باندې څه وشوه؟ دا چا شهیده کړه؟ او خدایا دا زما لور باندې څه وشوه؟ د حوض نور په نوم دغه کوچنۍ 8 کلنه ماشومه چې د پېښور په نوښار سیمه کې اوسېده چې څو ورځې وړاندې د دیني زده کړې په خاطر یوې بلې خورکۍ سره په لاره روانه وه چې یو ناڅاپه 2 کسان ورته مخې ته شوه او یوه یې پرېښوده او بله یې خپل موټر ډیګۍ ته پورته کړه او د دې 8 کلنې جنۍ سره یې جنسي تری وکړ او وروسته د اوبو ټنکۍ ته اچول شوې ده او په همدې حال کې تر مرګه ورسوله او شهیده یې کړه. دا په داسې حال کې ده چې دغه 2 قاتلین اوس مهال د پاکستان پولیسو نیولي دي او خلک ورته د مرګ سزا غواړي. او په وروستیو کې وړې کلی خو یا ګل شوي نه دي، لا خو شباب ته رسېدلي نه دي، د ژوند په راز لا پوهې شوي نه دي، د ژوند په راز لا پوهې شوي نه دي، د هاو سترګې لیدلي نه دي، لا خو د مور د تودې غېږې په خوا د اللهو په خوب ویده پرتې دي، د ادم خان او د رخانې کیسو ته د خپل بابا خوا کې خوږه پرته دي. د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو که دغه ویډیو تاسو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ او شیر کړئ ترڅو نور خلک
خبر شي. ډیره مننه.